تعلیم وکړو د دیني تعلیم نه دې پټې سترګې وساته 2 لکه او 3 لکه تنخواه ته باور وکړه دغه میندې او دغه پلرونه بیا د دغې بچي نه ازار وي یو بچی دی مدرسې ته دې ولېږه بل بچی دې ولېږه کالج ته د قرآن او د حدیث نه دې پټې سترګې وساته 10 کاله 12 کاله 15 کاله یو په مدرسه کې تیر کړل بل انګریزي ستول کې تیر کړل انګریزي تعلیم دې پې وکړ لوی انجینیر شو لوی ډاکټر شو خو د دین نه دې پټې سترګې ساتلی دا دواړه کور ته رالل د هغوی په ظاهري شکل کې به هم فرق وي یو د دې مدرسې چې فارغ دی دا رنګ به ګلابي رنګ په سنتو باندې برابر ابل به ټول شکل صورت د انګریز وي دلته به ټای زوړنده کړي په مقصد باندې پیږي دا ټایانې زوړنده کړي د دې څه مقصد دی په دې باندې چې سړی اودس وکړي نو اندامونه مخ پې وچیږي پوزه پې پاکیږي دا ټای را زوړندی دا د دنیا تعلیم یافته تهذیب والا چې ځان ته وایي اصل کې بې تهذیبه دي د دې مقصد څه دی دا یوه غلطه عقیده ده د عیسایانو چې موږ عیسی علیه السلام په غاړه کې رسۍ اچولې ده او هغه په دار جوړولی شوی او دا د اسلام سره ټکراو عقیده ده که دا عقیده څوک لري کافر دی د هغې عقیدې ته اشاره د مسلمانان ټایي په غاړه کې اچوي د هغیانو رسم و رواج کې پته ورته نشته ټایي به یې اچولي ګیره برید به یې په مخ باندې نه وي د هغه په اخلاقو په خوی خصلت کې به هم فرق وي چې د دې انګریز د سکول او د کاجل انګریزي تعلیم نه فارغ دی هغه به د پلار په پلارولۍ باندې شرمیږي د پلار نه په مجلس کې بره طرف ته کینی د پلار شاته به بالغ او تکیا نه د تکیا پرته د مدرسې نه چې فارغ دی د پلار په مخ کې به په زوره خبرې نه کوي ابل به د پلار په خبرو شرمیږي تاسو په الله باور وکئ د دنیا دا تعلیم یافته دنیاوال د پلار په پلارولۍ باندې شرمیږي زموږ حضرت شیخ صاحب ویل د 400 یو هلک دی پېښور کالج کې سبق ویلی پلار یې راغی نو دا پخواني خلک خو ساده لباس وي ساده جامه وي نو چې راغی هغه هاسټل کې ملګري دي نو دا ملګرو تپوس ورنه وکړه چې دا سپین ږیری دی څه دی وایي دا زموږ د میخو ګوجره دی دا وایي زموږ د میخو مزدور او ګوجره دی میخو ته م ساتلی پې شرمېده دا پلار په دغې موقع باندې نه و لاړه چېرته اودسماتي ته پلار یې چې راغی دا سپین ږیری راغی نو د هلکان ورسره خبرې کوي د دې سپین ږیري د زوی دا ملګري وایي کاکا ته د دوی د میخو ګوجرې حقه سپین ږیری پلار پوه شو بچي خو زه ګوجر معرفي کړی یم او زما په پلاروالي باندې شرمېدلی دی نو آخر بیا دې حد ته ورسېږي د پلار په پلارولۍ شرمېږي ډېر هلکان دي خپل ملګري ورسره کلي ته لاړ شي پلار یې ساده سړی وي سپین ږیری چې په مخه راشي یقینا ملګرو ته وایي دا زمونږ ګاونډي ده په پلارولۍ باندې شرمېږي دا د دنیا دا لک 2 لکه 3 لکه تنخواه به څه کوي دا ډوډۍ چې په ګېډو پورې وتړلې په دې سکولونو باندې ورځي اسپتالونو باندې ورځي او دا شیشې ماتوي دا کوم خلک ماتوي دا ډوډۍ چې نارې وایي دا 3 لکه او 4 لکه روپۍ تنخواه یې ده په ډوډۍ باندې ماړه نه دي په تاریخ کې به څوک ثابته نه کړي تاسو امامانو ته څومره تنخواه ورکوئ غټ ملا ته څومره تنخواه ورکوئ په ضمانت یې ماته ثابته کړي په دې ټول پېښور په دې ټول علاقه کې د 10 زره به نه د یو غټ ملا تنخواه زیاته نه وي شرط تاسو یو مدرسې والا د یوې علاقې امامان هم ولید چارتالې کړی چې زموږ تنخواه کمه ده تنخواه دې کمه شي چرته هم د یوې مدرسې طالبان ولیدل چې راوتي دي یاره موږ په ګېډه ماړه نه یو بوک هړتال یې کړی دا هړتالونه چې کوي په دې اسپتالونو ورځي دا شیشې ماتوي دا کوم خلک ماتوي چې دا 3 لکه 4 لکه روپۍ تنخواه یې ده د ډوډۍ دپاره دې پې تعلیم کړی په ډوډۍ نه په خپله موړ دی نه تې موړ ستا په پلارولۍ شرمېږي په دې دنیادارۍ به څه وکړي اور دې پې ولګي دا د انګریز د تعلیم نه چې فارغ دی چې مریض شو د دې مدرسې د دیني مدرسې نه فارغ دی هغه ته به چل او طریقه نه ورځي لرې به یې سرکري جامې به یې اچولي په ګوته باندې به یې څنډي د مدرسې نه چې فارغ دی دی به د سر ته ناست دي ذلکدن حالات دي صورت یاسین به وایي سترګو کې به یې اوښکې را رواني عالمان به یې راوستي دم واچوي چې زما په پلار باندې دا سخته الله اسانه کړي ابل بلري چېرته ولاړي زناور روح در نه ووته سا در نه ووتله
هغه بل ته طریقه نه ورځي ویریږي تاسو په الله باور وکئ هزاروي صاحب د پینډۍ الله دې غریقي رحمت کې اوس وفات دی ټیک شو درغله هغه ویلې زما یو ملګري وی علي ما ته وویل چې زما یو ملګری دی هغه راته ټلیفون وکړه مولوي صاحب راشه پلار مې وفات دی وی سهار وختي ورغلم ور مې وروه وی بهر راووته او چابې راواخیستل هغه ګاډي پکې نه درئ ګراج هغه ګاډي چې پکې ودرئ دننه کور کې وی هغه یې کولاو کړ غټه تالی ورته اچولې او د شپې نه یې پلار مړ دی ماسخوتن وی دننه د ګاډو په دې ځای کې پلار په کټ کې یوازې پروت و ما ورته ویلې دا ولې دا ټوله شپه دلته پروت وی او ولې دا خو د پلار دی اخري شپه یې ستا په کور کې وه مړ دی ویلې چې مولانا صاحب کور کې ماشومان او زنانه ترې نه ویرېدل دا د دنیا د تعلیم یافته نتیجه ده قبر ته به دې نه درځي غسل به نشي درکولی جامې به په کټپوس باندې سنډي لرې به ولاړي د مدرسې نه چې فارغ دی ستر ته به د ناتې د ذلکدن په وخت کې دمونه به در باندې اچوي روح درنه اوځي جنازه غسل به په خپلو لاسونه درکړي د پلار اخري خدمت دی چې په خپلو لاسونه یې وکړم سترګو کې به یې اوښکې ډنډ وي غسل به په خپله درکړي کفن به خپله درکړي جنازه ته به دې اوږه ورکړي جنازه به در باندې په خپله وکړي قبر کې به دې په خپله په صحیح طریقه باندې کېږي دعاګانې به کوي کوم یو بچی خیر شو نورونو لږ د بچي دیندارۍ ته متوجه شي او د دې دنیا د دې فتنو نه د بچ کېدلو غور د بچو وکړي الله تعالی دې زموږ د استاسو اصلاح نصیبه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله